سلام ملګرو، دا مهال موجود یم پېښور سپورټس کمپلیکس کې چېرته چې د ګاډو میله لګېدلې ده او ځوانانو پکې مختلف ګاډي راوستي دي چې چېرته دوی د خپلو ګاډو نمایش کوي. موږ سره اوسئ، تاسو د څه ځوانانو سره میله وکړو. جی زما نام آیان ده، زه دلته پشتخره په آیان کې پاتې کېږم، د پېښور ضلع یم او زه د ګاډو شوق تقریبا 4-5 سال نه کوم او دا زه خپل ژوند کې ډېر اهمیت ورکوم دی له او زما دا شوق دی چې زه د خپل پیشن خپل پروفیشن ته بدل کړم. چې کله زمونږ دغه وي که نه، چې کله ستا پیشن ستا پروفیشن شي نو تا نه کامیاب تن بل څوک وي نه. نو بس هغه خبره مونږ کړې ده او انشاءالله فیوچر کې زما دا ګول دی چې زه د خپل پیشن پروفیشن ته بدل کړم او زه دې فیلډ کې ننوځم. بانو محمد انفال ظفر د شوق و خیر ورکولی نه دی. هغه چا خبره کې شوق بچپن سے تھا لیکن غریبی نے روکا ہوا تھا. خو بیا هم هغه شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. کوشش پکې لکه هرډلز پکې سیوینګز پکې او په ګاډي به انویسټ کړي نو الا شوق پروموټ کیږي. کني اسه خو ګرانه ده almost 2 lakhs. بعضی خلک ګاډي کې شی ریپیر کوي خو زما لګ موټو او مایند سیټ چینج دی. لایک وای ناٹ زه شی ریپیر کوم انسټ زه دې ته نوې پارټ ولې نه اخلم. ان فیوچر به دا مال ښه ریسپانس هم راکوي او زما پاور ټریکس او دا شیزونه هم برابري. یاره دا ماشاءالله سپورټس کمپلیکس کې دا ایونټ ډېر ښکلی ارګنایز شوی دی. بس لکه هغه سیکیورټي دی هم دلته سیوا کوي او باقي ویل اینډ ګوډ. آی ایم سیټسفاید او هیپي وذ اټ.